سلامونه جوړ تازه نن پنجشنبه ده د سپټمبر 12مه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی بیا د ملګرو ملتونو استازي ته د دوی د کارکوونکو د ډاډمن امنیت ډاډ ورکړ. استرالیا د افغانستان په جنگي جنایتونو کې د خپلو ښکېلو پوځي افسرانو مډالونه بیرته اخلي. د امریکا په ټاکنو کې د ټرمپ مرستیال طالبانو ته د امریکا مالي مرسته د لیونتوب نښه وبلله. ملګري ملتونه وايي بریتانیا له افغانستان سره 6 میلیونه پاونډه مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ اعلان وکړ چې د کابل بېلابېلې سیمې یې له لاس پلورونکو او کراچیو پاکې کړې دي. او د مالیزیا پولیسو په یو اسلامي مرکز کې له جنسي ځورونې سره مخ ته